عباس ستانکزي سرپرست حکومت کې دننه د اختلافاتو شتون په اړه واضح رد کړي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین په سرپرست حکومت کې دننه د اختلافاتو شتون په اړه واضح ردابي او دا د هغو کاړیو منفي تبلیغات بولي چې دا مهال سرپرست حکومت سره په مخالفو جهادونو کې ولاړ دي. شیر محمد عباس ستانکزي که څه هم د چا نوم نه یادوي، خو زیاتوي چې یاد کړی هڅه کوي څو د خپلو تبلیغاتو له لارې وښایي چې په سرپرست حکومت کې دننه پر لوړه کچه اختلافات موجود دي. د ستانکزي په خبره په اوسني سرپرست حکومت کې ټولې پریکړې د اکثریت له لوري کیږي او هیڅ ډول اختلافات پکې ځای نه لري. ښاغلی ستانکزي په دې اړه زیاتوي، تقریبا له یوې اونۍ را په دې خوا تاسو په مطبوعاتو کې اورېدلې وي مختلف مطبوعات په دې باندې بحث کوي چې د افغانستان اسلامي امارت د مشرانو په منځ کې اختلافات موجود دي او مختلف نومونه ورکوي، مختلف شکلونه ورکوي او په مختلفو نومونو باندې یادوي. دلایل یوې خوا بلې خوا ورته راټولوي چې دلته 2-3 طبقې دي، څوک په یوه لاره روان دي، څوک په بله لار روان دي او څوک په بله. نوموړي وویل زه نن له دې دریځ څخه دا اعلان کوم چې زه د اسلامي امارت له ابتدایي ملګرو څخه یم. زموږ په اسلامي امارت کې هیڅ نوی اختلاف شتون نه لري. ښاغلی ستانکزي هم دغه راز وایي چې ځینې کړۍ په لوی لاس هڅه کوي چې د سرپرست حکومت او چارواکو ترمنځ اختلاف نظر د دښمنۍ په معنا واخلي. د ستانکزي په خبره په سرپرست حکومت کې دننه ټول اختلاف نظر د پرمختګ لپاره دی او ټول هڅه کوي چې د خپل نظر له مخې د هیواد پرمختګ او بیا رغونې لپاره یو څه وکړي. ستانکزي په دې اړه زیاتوي، خو اختلاف د نظر به وي په هر ځای کې، په هر جامه کې، په هر وزارت کې، په هر ریاست کې، په هر کور کې به تاسو لیدلی وي چې په هر کور کې د پلار او زوی ترمنځ هم د نظر توپیر وي، د مور او زوی او آن ښځې او میړه ترمنځ هم نظریات یو له بل سره توپیر لري. د نظرونو اختلاف دا د دې لامل ګرځي چې یو هیواد پرمختګ وکړي، ځکه هر څوک کوشش کوي په کوم شکل باندې چې دی لازم بولي یا دی پرې پوهیږي. د هیواد پرمختګ غواړي چې په دې رقم باندې وي، اختلاف په چوکۍ، اختلاف په امتیازاتو او اختلاف په نورو مسایلو کې نشته. شیر محمد عباس ستانکزي وویل زموږ دښمن اوس هم په کمین کې ناست دی، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په سیاست کې، د افغانستان په داخلي چارو کې، د افغانستان په امنیت کې، په هر شي کې کوشش کوي چې اخلال او یو مشکل جوړ کړي. نو په دې بنا باندې هر فرد د دې ملت نه یوازې حکومت بلکې هر افغان ته د اړینه ده چې د خپل ملت چې نوی په خپلو پښو ولاړ دی او یو نوی نظام راغلی، دا له هر نوع دغو مشکلاتو او چیلنجونو چې د دې په مخ کې دي له دې څخه وژغوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین همدارنګه زیاته کړه سرپرست حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې ټولې پریکړې د شریعت او افغاني فرهنګ پر بنسټ وکړي. ستانکزي د نظام ثبات لپاره له نړیوالو ټولنې سره د اړیکو پراخول اړین بللی وو او زیاتوي چې نړۍ د یو کلي په څېر ده او له اړیکو او سوداګرۍ پرته پکې ژوند نشي کېدلی.